بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو راځو په دې ویډیو کې موږ تاسو د اریز یو بل ټاپک دی چې ملټي ډایمنشنل اری ورته وایي، په هغې باندې کار کوو. ملټي ډایمنشنل اری د یو ټیبل په شکل باندې وي ملګرو. نو که تاسو د سنگل ډایمنشنل اری وګورئ، د څومره چې زړو ویډیو کې موږ کار کړی هغې ته سنگل ډایمنشنل اری وایي یا سمپل اری وایي، چې هغه یا د دې را په شکل باندې وي یا د کالم په شکل باندې وي ملګرو. نو دا ګورئ دا را شکل دی، خو که نن چې په کوم اری باندې موږ کار کوو هغې ته وایي ملټي ډایمنشنل اری، او هغې ته 2D اری یا 2 ډایمنشنل اری هم چنان ورته ویل کېږي. ملګرو د دې ډیکلریشن INT د هغې ډیټا ټایپ دی، هغې ورپسې نوم د دې د ارې، هغې نه پس دا دوه قوسونه وي چې دې کې فار ایگزامپل د اولنی قوسونه چې دي دا د را ډیکلریشن دپاره دی، او د دویم قوس چې دی دا د کالم ډیکلریشن دپاره دی ملګرو. نو دلته ګورئ دا د ګرافیکل ریپرزنټیشن دی ملګرو. نو تاسو وګورئ نو 2 into 4 8 دا به اته لوکیشنز تاته په میموري کې ریزرو کوي، دا به اخلي د دې سره به ضرب کېږي. څه معنا؟ نو دا پیلنی قوس چې دی دا روز دي د کالم سره چې ضرب شي نو اته. دا وګورئ ملګرو یو را دوه را او کالمونه یو دوه درې څلور، نو دوه په څلورو کې اته، تقریبا اته دانې لوکیشن ما ته ریزرو کوي، صرف دا 2 into 4 ملګرو. دلته کې اوس د دې مکمل اری نوم چې دی نم دی، سمه ده ملګرو. خو د دې یو لوکیشن چې دی خپل انډیکس نمبر یعنی خپل اډرس یې ملګرو. نو پیلنی چې دی دا ګوره A00 دې د A01 دې د A02 او A03، بیا همداسې A10 او A11 A12 او A13. نو په همدغه شکل باندې ته اری جوړیږي، هغې ته وایي چې ملټي ډایمنشنل اری یا 2D اری 2 ډایمنشنل اری. او دا موږ سره د کالم د ټیبل په شکل باندې وي چې ټیبل چې ته ویل کېږي د کالمونو او د راګانو مجموعې ته ویل کېږي ملګرو. د ځای نه دا ډیکلریشن دی، راځو موږ تاسو عملي کار کوو ملګرو. ما تاسو ته مخکې هم ویل دي نوټس دپاره انټرنیټ باندې بلا نوټسونه پراته دي، زما سلایډس هم تاسو سلاش پروګرامرز ډاونلوډ کولی شئ. نو راځو دلته کې زه اخلم یو نیو فایل، او نیو فایل ته دې کې به زه خپل ساینټکس جوړ کړم، فار ایگزامپل انکلود آی سټریم، او هغې نه پس به زه واخلم یوزینګ نیم std نیم سپیس std. نو دا مې واخیسته او هغې نه پس دا ما خپل سینټکس دا دی جوړ کړم ملګرو. اوس زه راځم څه کار کوم ملګرو، ملټي ډایمنشنل اری جوړوم. نو ملټي ډایمنشنل اری دپاره به زه فار ایگزامپل اول به واخلم INT یعنې ډیټا ټایپ دی چې غواړئ، او زه به هغې نه پس واخلم چې ټیبل به زما د اری نوم وي، او هغې نه پس دا ګورئ یو دوه، دا ګورئ دا زما ملټي ډایمنشنل اری شو ملګرو. نو دې کې به زه راشم 3 into 3 مې ورته ویلې، نو دې کې به اوس 3 کالمه او 3 روګانې. اوس ما ځان ته 9 پلیسز 9 ځایونه ما ځان ته ریزرو کړم ملګرو. دې کې به ډیټا تاسو څنګه اچوئ ملګرو، دا سمپل ده. دلته به راشئ مساوي به واخلئ، دلته به 2 قوسه واخلئ ملګرو، او هغې نه پس به دلته راشئ اولني څه به کوئ، تاسو به اولنی چې کوم را ده د هغې انټري به کوئ. نو د قوس دپاره به زه څه وکړم دلته ملګرو، راشم یو بل قوس به واخلم، هغې کې به وایم چې فار ایگزامپل 30، هغې نه پس به واخلم 40، هغې نه پس به واخلم 50، او دلته به راشم کامه، سمه ده ملګرو. بیا ورپسې بل، او دلته به زه واخلم چې دلته به زه واخلم فار ایگزامپل 50 او 88 او همداسې 99. نو ملګرو زه به راشم دلته به بیا کامه واخلم، او بیا بل قوس، دلته به 77 کامه، دلته به واخلم 44 کامه، او دلته به 22. نو ملګرو دا ګورئ ما 9 لوکیشنز کې ډیټا واچوله. نارملي ملګرو داسې چل دی چې دلته کې په دې شکل باندې به زه دا ډیټا تاسو ته وښیم تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ. نو زه به دلته کې دا څه وکړم، په دې شکل به اخلم، دا ګورئ دا ما سره دویم شو. نو دا تاسو وګورئ ملګرو په دې شکل باندې خبره داسې ده چې دلته دا ختمیږي، دلته دې ځینه اری شروع شو. نو دا ګورئ دا په دې شکل باندې تاسو ته اری جوړوي. نو دا ما سره 3 columns او 3 روز دي ما سره ملګرو. نو د دې انډیکس دی 00، او دې انډیکس دی ټیبل اف 01، او دې انډیکس دی ټیبل اف 02 دی، سمه ملګرو. دې ثبوت دپاره تاسو څه کار کوئ، که غواړئ چې دا ثبوت کړئ چې رښتیا هم د دې انډیکس نمبرونه په دې شکل باندې، نو سی اوټ کوئ. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ته ما ته څه وکړه، ما ته ټیبل زما د ارې نوم ده، او دلته ګوره په دې ځای کې به زه اوس ملګرو څه ورته وکړم، یو انډیکس به ورکړم، اډرس به ورکړم. سپوز زه غواړم دا ویلیو زه پرنټ کړم، نو دې انډیکس نمبر دی یعنی اډرس 00 دی. 00 نه مطلب دا دی چې 0 را
او همدغه سه زیرو کالم ملګرو نو په دې شکل باندې کالم دی او په دې شکل باندې رو ده نو زه به راشم دلته څه به ورته وایم چې 0 0 زه ګورم چې دا ما 30 پرنټ کوي که نه پرنټ کوي ملګرو زه به دا سیف کوم ورته وایم چې 2D ارې په نوم باندې یعنې 2 ډایمنشنل ارې دا ګورئ ملګرو راځو چې زه کله پروګرام رن کوم نو دا ماته 30 پرنټ کوي سمه ده ملګرو دا ماته 30 پرنټ کوي زه به راشم دلته به څه ورته وایم زه غواړم چې دا 88 پرنټ کوم نو 88 که تاسو پرنټ کول غواړئ د دې اډرس به څنګه ورته ورکوئ فار ایگزامپل دا ما سره دی 0 را او دا ما سره دی 1 را نمبر 1 نو زه به ورته وایم چې را نمبر 1 کې سمه ده او همدغسې راشه دا ما سره دی 0 کالم دا 30 50 77 او دا ما سره دی 1 کالم نو 30 40 88 44 نو زه به راشم دلته ورته وایم چې 1 1 نو مطلب دا دی چې 1 کالم ته لاړ شه 1 را ته لاړ شه او 1 کالم ته راشه نو ملګرو دا ګورئ دا ماته اوس 88 پرنټ کوي دا ګورئ ملګرو ماته 88 پیدا کړ که زه راشم نو اډرس ورکوم فار ایگزامپل د څه شي د دې اډرس ورکوم د 99 که زه پرنټ کول غواړم نو ما سره 0 را او 1 را نو زه به ورته وایم چې 1 دی او کالم ما سره 0 1 او دا 2 دی نو زه به دلته 2 ورکوم ورته نو دا ماته ملګرو چې پرنټ کوي دا رن کوم دا ماته 99 پرنټ کوي سمه ده ملګرو نو د دې ویډیو مقصد دا دی چې موږ تاسو ملټي ډایمنشنل ارې زده کو او په ملټي ډایمنشنل کې کومه موږ تاسو ډیټا انټري کوو ملګرو زه راځم یو بل ارې اخلم بل ارې څنګه اخلم سپوز ورته وایم چې سټرینګ مې واخیسته سټرینګ زه به ورته وایم نیمز مې واخیسته او څونه ارې اخلم سپوز زه ورته وایم چې ته ماته واخله دوه راګانې او څلور کالمونه راته واخله ملګرو نو 2 into 4 is equal to 8 نو دا ما سره 8 لوکیشنز جوړ شو زه به دا مساوي کوم ملګرو دلته به راشم قوس واس واخلم دلته به څه وکړم په دې کې به زه اوس کالمونه جوړ کړم نو دلته زه راځم ورته وایم چې مثلا دا ما سره اوله رو ده سمه ده ملګرو نو زه دا ځکه دا په دې شکل تاسو ته څه کومه پروګرامینګ لیکم اډجسټ کوم چې تاسو په دې باندې پوه شئ که نه نورملی باید تاسو ډیر زیات پریکټس وکړئ او په دې باندې ځان ورسوئ نو دومره بیا ضروري نه ده چې تاسو مثلا هر ځل ته راشئ دلته څه کوئ پکې په دې شکل ځان ته ارینجمنټ وکړئ باید په خپله باید منټلی تاسو باید پوه شئ په دې باندې ښه ملګرو نو ما سره دوه راګانې دي او دلته ما درې راګانې جوړ کړي نو دا ایرر ده زه به دا ایرر ختمه کړم اوس دلته ګورئ ملګرو دیز کې زه راځم چې ورته وایم چې فار ایگزامپل اوس څلور کالم لري زه به واخلم خان روز بهار او دلته به ورته وایم چې بل دی ما سره جان او بل دی ما سره احمد ځکه ټیکس دی که نه ملګرو او بل به زه ځان سره واخلم فار ایگزامپل وکیل نو دا دومره نومونه واخیسته څلور نومونه وشو او دا دویمه را دی دویمه را کې هم چنان زه نومونه اخلم فار ایگزامپل زه اخلم ماوس او بهر روزم ورته وایم نو کاوه تاسو بهر اچوئ ښه ملګرو سوري دې ځکې د ډبل کوډ نه بهر او بل به ورته وایم فار ایگزامپل کمپیوټر همداسې به زه بهر راوځم ورته وایم چې بل مثلا شو ما سره سکرین یا کیبورډ به ورته ولیکم کیبورد سمه ده او همداسې آخري value به زما شي آخري value به زما فار ایگزامپل پرنټر نو دا ما سره ګورئ دوه راګانې دي یو را دوه را او کالمونه یو کالم دوه کالمه درې کالمه څلور کالمه دي نو ملګرو دا ما سره چې شو دا ما سره ملټي ډایمنشنل ارې ده نو دې سره دې کې ما سره اته لوکیشنز دي ملګرو نو په دې شکل باندې دی اصل کې زه راځم ورته ماته پرنټینګ کا سی آوټ دا ګورئ سی آوټ کا ماته څه شی ته پرنټ کما تاسو فار ایگزامپل ماته اډرس راکړئ سپوز وایم چې ماته دا وکیل دی پرنټ شي نو وکیل دا ګوره کومه کالم کې پروت دی کوم را کې پروت دی را نمبر 0 او کالم 1 2 3 4 نو زه به راشم ته څه ورته وایم چې ماته نیمز کې لاړ شه څه شی پرنټ کا دلته کې 0 را او همدغسې ماته څه شی او څلورم کالم نو دا به درته پرنټ کوي څه شی وکیل به درته پرنټ کوي ملګرو دا ګوره رن مې که دلته مسله چې ورکوي دلته مسله کوي چې دلته کومه نشته نو ما دلته کومه واچوله ملګرو ځکه د هر را نه پس ورته یو کامه اچوئ چې کله بل را شروع کېږي دا ګورئ ملګرو دې ماته ماوس پرنټ که څنګه یې ماوس پرنټ که دې خو ماته دا پرنټ که ملګرو نو 0 4 مسله چیرته ده ملګرو را نمبر 0 کالم 4 مرګرو مسله دلته ده چې موږ ورته چې ویل چې 0 کالم 4 نو 0 را خو تا سره دا ده نو دا خو کالم 4 نه راځي دا کالم 3 راځي ځکه کالم 3 راځي ځکه 0 کالم دا خان 0 کالم دی جان 1 کالم دی احمد
2 کالم دی وکیل 3 کالم دی نو زه د وکیل پرنټول لپاره باید څه کار وکړم دلته ورته وایم چې ماته 03 ته پرنټ کا نو په 0 را کې دریم کالم ماته پرنټ کا دا تاسو ګورئ ملګرو وکیل ته پرنټ شو کته غواړئ فور ایگزامپل کمپیوټر پرنټ کې نو کمپیوټر کې تاسو چې دی را دی 1 دا او همداسې کمپیوټر دی کالم دیم تاسو سره 1 د ملګرو دا ګورئ تاسو زدارن کومه دا تاسو ګورئ ملګرو دا ګورئ کمپیوټر ته پرنټ کا اصل کې دا په دې شکل باندې ملګرو ښه دا به فور ایگزامپل په دغه شکل باندې د دې پروګرامینګ کیږي نو هغه شکل ته ما ځکه کنورټ کړ چې تاسو ته دا مکمل کلیر شي ملګرو چې یعنی په کوم شکل باندې تاسو ډیټا پرنټ کیږي نو دا اصل کې په دې شکل باندې ملګرو اوس کته کوم غواړي کوم ډیټا غواړي هغه ته پرنټ کولای شي فور ایگزامپل دا اخري پرنټر پرنټ کوم نو دا باید ته معلومه وي چې دا ما سره دې ځینې وخت تر دې پورې ما سره یو را ده د قومي نه پس ما سره بل را شروع کیږي ملګرو نو دا باید تاسو ته دې خبره معلومات وي او بل ما سره څو ایلیمنټس دي خان جان احمد وکیل ماوس کمپیوټر کیبورډ او پرنټر یعنی څلور کالم دي اوس که زه غواړم فور ایگزامپل پرنټ کوم څه شي کیبورډ پرنټ کول غواړم نو دا ما سره اول را 0 را او دا اول نه را ده نو زه باید وتم سی اوټ کما ته څه شي نیمز کې لاړ شه سو کما ته اول نه را ته لاړ شه او همداسې کیبورډ ز پرنټ کول غواړم نو 0 کالم 1 کالم 2 کالم نو دلته په ځای ته 2 ورکوم هغه نه پس بسو کوم سیمی کولن دا تاسو ګورئ ملګرو دا ماته کیبورډ پرنټ کی سم ده ملګرو زه دا رن کومه دا څه مسله وایي دلته چې سیمی کولن ده نو ملګرو دلته ما نه یو قوس پاک شوی دی زه به دلته یو قوس واچوم دا اوس صحیح شو دا زه رن کوم ملګرو دا به تاسو چې وکړي کیبورډ به پرنټ کوي ملګرو همدغه زه راځم ورته وایم چې انډل او زه راځم څه کار کوم دلته 3 اخلم نو 3 مې چې واخیسته نو دې مطلب دا دی چې ما ته اوس څوکه 3 کالمز 3 روز 4 کالمز واخله نو دلته زه کولی شم یو بل رو هم واخلم نو کومه او دلته به 2 قوسه واچوم ملګرو نو 2 قوسونو منځ کې به زه یو بل نیم ورکم سپوز به ورته وایم چې ماته څوکه فور ایگزامپل نیمز کې به دا دلته زه واخلم د څه شي نیمز به واخلم فور ایگزامپل صوفا کلیر ده بهر کوم د ما سره اولنی کولم کې ما صوفا واچوله ډبل کوټ بل مې واخیسته فور ایگزامپل چیر همداسې زه راغلم کومه ورته مې واخیسته چې فور ایگزامپل ټیبل همداسې ما واخیسته لاست اخر مې واخیسته ورته فور ایگزامپل څه شی ویس مې واخیسته ویس وایي ګلدان ته ملګرو ویس سمه ده نو دا ګورئ په دې شکل باندې دا ګورئ ډیټا راځي نو زه به راشم دلته ورته وایم چې اوس مثلا ته چې غوښتل غواړې دلته تاسو کولی شئ چې دا په دې شکل باندې راوړی لکه څنګه چې مخکې ما ویلې ملګرو دا اولنی ویډیو د ملټي ډایمنشنل ارې ځکه زه تاسو ته په دې شکل باندې کار کوم دا لګیا یم دې نه پس ویډیوز کې به تاسو مکمل یا یو لاین کې راځي یا به موږ د لوپس په تھرو باندې انټري کوو زه غواړم چې ماته ټیبل پرنټ کړي نو ټیبل پرنټ کول لپاره به سی اوټ کوم څه شی ورته وایم چې نیمز اف ماته چیر پرنټ کا سوري نیمز اف دا ګورئ د هغې اډرس به زه ورکړم ملګرو د دې اډرس چې دی چې ما سره را 0 را 1 را 2 نو زه به دلته راشم را 2 مې واخیسته ورته اوس د ټیبل نم اډرس ورکوم ټیبل د کالم اډرس ورکوم کالم 1 کالم 2 کالم 3 سوري کالم 0 کالم 1 کالم 2 نو ته ما 2 واخیسته نو چې 2 مې واخیسته نو دا ما د ټیبل پرنټ کوي ملګرو راځو دا رن کوو ښه دلته کې دا ران پاتې ده ملګرو کم اون نو راځو ملګرو دا زه رن کومه ګورو چې ماته داسې پرنټ کوي انډل دلته راغلی دی دا قوس دا رن کومه نو دا واخله ملګرو ټیبل یې ماته پرنټ کړه همدغسې زه راځم ورته یم څه وکړم ماته انډل واخله زه به راشم لاندې نو لاندې به زه ورته یم چې انډل هلته به راشم یو بل اډرس به کړم سی اوټ کړم ماته نیمز اف دا ګورئ دا به دې ځای کې به زه څه واخلم ورته یم چې ماته نیمز اف فور ایگزامپل یو اډرس کوم یو سپوز ورته یم چې صوفا ماته پرنټ کړه نو دا 0 نو ما سره رو چې دغه 2 ده او کالم ما سره چې دی 0 دی ځکه پیلنی کالم دی نو دا رن کوم ملګرو دا ماته صوفا پرنټ کوي دا واخله صوفا نو کیبورډ ټیبل صوفا ملګرو دا ما سره ملټي ډایمنشنل ارې دی را روانه ویډیو کې به لږ مغلق کار کوو چې څنګه تاسو کولی شئ چې دا دې ته په هغه باندې انټري وکړئ د لوپس په تھرو باندې انټري ورته وکړئ